سرحدي کلا د یوې غونډۍ په لمنه کې وه. د قسطلې 700 تنو پوځیانو په هغو ډیر بریدونه وکړل. د هغوی یو برید دومره سخت و چې د کلا ساتونکي له خپل ژوند نه مایوسه شول. نږدې 200 تنه سرتیري له پاسه د غیشو او ډبرو پر اورېدو برسېره په زینو وختل او د دیوال سر ته ورسېدل. د کلا ساتونکو او له هغوی سره نږدې 100 تنو مجاهدینو په جګړه کې شهادت ګټلی و، خو عبدالمنعم هغوی پرېښودل چې مورال وبایلي. مجاهدین له مرګ او ژونده بې پروا په یوه نوې ولوله پر دښمن ورغوټه شول او کلا ته له ور اوښتو کسانو نه ډېر لږ داسې و چې بیرته یې د وتلو چانس وموند. د دې سخت زیان نه وروسته نصرانیانو تر څو ورځو پورې په معمولي ټکر بسنه کوله. بالاخره دوی ته 200 تنه تازه دمه پوځیان را ورسېدل او سهار وختي یې په کلا پرېکنده برید پیل کړ. د قسطلې پوځي سالار دا سوګند وکړ چې تر څو کلا ونه نیسي خپل پوځ به شاته نه کړي. د عبدالمنعم د ملګریو غیشي ختم شوي وو او هغوی له دیوالونو نه د خښتو پر ویشتلو د دښمن د شاته شړلو هڅه کوله. د آذوقې د کمي له امله له تیرو 4 ورځو را په دې خوا هر سرتیري ته د 2 څاښتو لپاره یوازې یوه اوربشینه ډوډۍ رسېدله. ماسپښین مهال له لوږې او ستومانۍ نه بېسیکه مجاهدین د دښمن د پرله پسې حملو په مخ کې ناتوانه کېدل. د دښمن څو ډلو زینې کېښودې، د برجونو سر ته رسېدلي وو او لاس او ګریوان جګړه پیل شوې وه. د کلا په ساتونکو کې اوس یو هم داسې نه و چې دا تمه دې وکړي چې د خپل ژوندانه بله ورځ به هم وویني. ناڅاپه له یوه لوري د آسونو د پښو ترپار او الله اکبر نارې اوچتې شوې او د سترګو په رپ کې 300 تنو سپرو د قسطلې پر پوځ له 4 لوریو برید وکړ. په یوه ساعت کې ډګر تش شوی و او د کلا پر شاوخوا کې تر لرې لرې ځایه د نصراني پوځیانو مړي تیت او پرک پراته وو. سپاره تر 2 میله پورې پر تښتېدونکو نصرانیانو پسې ورغلل او د ګوتو په شمېر کسانو نه پرته یې چاته د ژوندي وتلو وخت ورنه کړ. چې کله دوی تر ماښام مخکې بیرته کلا ته راستانه شول نو د کلا ساتونکو په دې موده کې ډیر سامان د قسطلې له پوځي پړاو نه دننه کلا ته لیږدولی و. د 2 میاشتو آذوقه او تر 300 آسونو او 50 کچرو پورې د دوی لاسته ورغلې وې. د عبدالمنعم ملګریو چې ولیدل سپاره بیرته راغلل ورووتل او د خوښیو نارې یې ګډې کړې. ځوان سالار چې له آس نه پلی کېدو ویې پوښتل: ستاسو سالار څوک دی؟ یوه بوډا مجاهد ځواب ورکړ: هغه دننه دی، پر مټ ټپي شوی دی. ټپ خو یې خطرناک نه دی؟ نه، معمولي ټپ دی، اصلا هغه ډیر زیات ستړی شوی دی. راځئ زه غواړم له هغه سره ووینم. ځوان د بوډا مجاهد سره په خبرو کې د کلا یوې خونې ته ننوت. عبدالمنعم د لرګو پر یوه تخته پروت و چې د پښو غږ یې واورېد. راکښېناست. ځوان ور وړاندې شو او لاس یې ورکړ. ترې ویې پوښتل: زخم خو دې ډېر ژور نه دی؟ نه، معمولي ګرېدلی دی، تشریف کښېږده. ځوان پر یوه کرسۍ کښېناست او عبدالمنعم د لرګي په تخته ناست و. ترې ویې پوښتل: ته له تلیتلي نه راغلی یې؟ هوکې. د هغه ځای وضع څنګه ده؟ ځوان ځواب ورکړ: وضع د اندېښنې وړ ده. د الفانسو پوځونه له 3 لوریو پر مخ را روان دي. زه غواړم چې تاسو زر تر زره دغه کلا خوشې کړئ. عبدالمنعم تر لږ ځنډه ځوان ته په ځیر ځیر کتل. ناڅاپه یې ترې وپوښتل: ته د تلیتلي اوسېدونکی یې؟ نه، زه له غرناطې نه راغلی یم. زما مطلب دا دی چې ستا اصلي وطن کوم دی؟ قرطبه. ستا نوم احمد دی؟ ځوان څک شو او ویې ویل: هوکې، خو تا ته څه معلومه شوه؟ عبدالمنعم د ځواب پر ځای شونډې ورټولې کړې او د سلګیو د درولو هڅه یې کوله. د هغه په سترګو کې اوښکې ځلېدلې. احمد په ځیر ځیر هغه ته کتل. د عبدالمنعم یوه بوډا ملګري وویل: ستا نوم احمد بن عبدالمنعم دی؟ احمد حیران شو. بوډا ته یې وکتل او ځواب یې ورکړ: هوکې. بوډا ورته وویل: که ته خپل پلار ووینې نو وبه یې پېژنې؟
تا ته د هغه په اړه احمد د خپلې خبرې له بشپړولو پرته بیا خپلې سترګې د عبدالمنعم پر څیره خښې کړې. د ده د زړه درزا د تیرو وختونو ډېرې پردې لرې کړې. د انساني حسن او وقار د یوې مجسمې څیرې تصویر یې د شعور پر هنداره جوړ شو او د یو سپین ږیري بوډا له اوښکو ډکو سترګو ده ته دا ویل: ګوره زه هماغه یم. د احمد له خولې له درده ډکه چیغه ووته: پلار جانه! پلار او زوی په یوه وخت جګ شول او دواړه سره غاړه غړی شول. د شپې مهال چې کله ستړي او ستومانه سرتیري په درانه خوب ویده شول، احمد او عبدالمنعم په یوه ځانګړې خونه کې ناست وو او یو بل ته یې د خپلو تیرو وختونو کیسې کولې. د شپې په وروستۍ برخه کې چې دوی د سفر تیاری کوله، احمد وویل: پلار جانه، زه غواړم چې ته کور ته ولاړ شې. ته تر یوې اوږدې مودې پورې باید آرام وکړې. زه سیده هملته ځم زویه، خو د آرام لپاره نه بلکې د کار لپاره. احمد وویل: پلار جانه، موږ د یوه ستر سیلاب په مخه کې ځای ځای وړوکي بندونه جوړوو، خو موږ د اندلیس د ولسي ځواک له راپورته کولو پرته د دې سیلاب مخه نشو نیولی. زما باور دی چې زموږ د هڅو له امله به قاضي ابو جعفر او د هغه ملګریو ته په اولس کې د کار وخت په لاس ورشي. موږ چې ستا له ژوند نه کوم درس اخیستی دی هغه دا دی چې د یوه مؤمن قرباني خوشي نه ځي. کوم غږ چې څو کاله مخکې تا اوچت کړی و، اوس د لکونو انسانانو په غږ بدل شوی دی. هغه لاسونه چې قبیلوي امیرانو ته یې د غلامۍ زنځیرونه ور اچول، نور ورو ورو له ځواکه لویږي. بني الزالنون ختم شوی دی. په اشبیلیه کې د معتمد د واکمنۍ ورځ ګرځېدلې ده. که د اندلیس نور واکمن سمې لارې ته رانغلل، نو دوی به هم تر ډیره پورې اولس ته دوکه ورنکړی شي. اوس یوازې دې ته اړتیا ده چې عام اولس په یوه محاذ راټول کړی شي. زه به تر هغه وخته په تلیتله کې وم چې تر څو هلته راته اړتیا وي. تاسو چې غرناطې ته ولاړ شئ نو له قاضي ابو جعفر سره ووینئ. زما باور دی چې تاسو له هغه سره ملګري شئ نو ډیر څه به وکړای شئ. ته خو هغه پیژنې که نه؟ عبدالمنعم په چوپه خوله د خپل زوی خبرو ته غوږ نیولی و. د هغه پر شونډو مسکا لوبېدله. احمد د هغه په مسکا لږ پریشانه شو. ویې ویل: پلار جانه، وبخه، زه تا ته دا مشوره چیرته درکولی شم چې ته څه باید وکړې؟ زه هسې بې ځایه ډېر غږېږم. عبدالمنعم وویل: زویه، که ستا مور سعد او حسن هم ستا په څېر ډېر غوریالي روزلي وي، نو زه پر دې خفه نه یم چې د ژوند څو کلونه مې د جیل په تیارو خونو کې تیر شوي دي. هغه مهال چې زه د مامون په حکم بیا زندان ته لیږل کېدم، دا چا ویلی شوی چې د زالنون پر واکمنۍ به وروستی ګزار زما زوی کوي. زه پر تا ویاړم. نور زه د اندلیس له راتلونکي نه مایوس نه یم، خو دا په یاد لره چې تر اوسه ستا په لار کې ډېر غرونه ولاړ دي. د تلی تیلې اولس هماغه غلطي کړې ده چې له موږ نه شوې وه. دوی د عمر المتوکل پر ځای باید د خپل اولس پر زور تکیه کړې وای. په قرطبه کې د خطر پر مهال موږ یوازې پرېښودو. زما اندېښنه ده چې د ازمویښت پر مهال به دی هم د تلی تیلې ملګرتیا پرېږدي. احمد وویل: د هغه د رابللو پرېکړه د ښار مشرانو وکړه. دوی په دې تمه دي چې که د نورو واکمنیو خلکو هم د دوی ملاتړ وکړ، نو تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقابله کوي. دا به وخت په خپله ثابته کړي. بیا هم زه دا دعا کوم چې خدای پښې ټینګې کړي. کیدای شي زه تر څو ورځو دمې جوړولو وروسته د ځان لپاره همدغه محاذ غوره کړم. راتلونکی ماسپښین پلار او زوی پر یوه داسې څلور لارې ولاړ وو چې له هغه ځایه یوه لاره نیغه تلی تیلې او بله سیده قرطبې ته تللې وه. عبدالمنعم د دې پر ځای چې یوازې غرناطې ته ولاړ شي دا غوره وبلله چې تر څو پړاوونو پورې د قرطبې له بندیانو سره ملګری شي. احمد د خپل پلار د رخصتولو پر وخت وویل: پلار جانه،
که له ما سره د خپلې مورجانې په باب اندېښنه نه وای نو دې ته به مې اړ کړی وای چې تلي تلي ته راسره ولاړ شې او له هغه ځایه بیا کور ته ولاړ شې. عبدالمنعم په ځیر خپل زوی ته وکتل او ویې ویل احمده ته غواړې د هغې نجلۍ په باب څه ووایې؟ احمد د ځواب په ځای سترګې ښکته واچولې. عبدالمنعم بیا وویل احمده آیا زه ستا مور ته دا زیری ورکړم چې تا واده کړی دی؟ احمد ساک شو. ځواب یې ورکړ نه پلار جانه دا تا ته چا ویلي؟ ما یوازې همدومره ویل چې کله دې لور ته راتلم نو ابو یعقوب داسې هیله څرګنده کړه. عبدالمنعم وویل زویه زما دعاګانې ستا سره دي. دا در باندې فرض ده چې د وخت له توپانونو نه دې خپله برخه خوښي واخله. په کومه وضع کې چې تاسو دواړو سره لیدلی دي د هغو غوښتنه دا ده چې څنګه تلي تلي ته ورسیږې سمدستي واده وکړه. زه به هڅه وکړم چې ډیر زر تلي تلي ته درشم خو زما د درتلو انتظار مه کوه. کیدای شي زه کوم بل محاذ ته ولاړ شم. د احمد د ملګریو کاروان وړاندې تیر شوی و او د عبدالمنعم ملګري څو ګزه لرې ولاړ و او د ده انتظار یې کاوه. زوی او پلار یو له بل سره خدای پاماني وکړه او هر یوه خپل خپل آس پونده کړ. الماس د چا غږ واورید او بهر ته ووت. یو سپور په دروازه کې ولاړ و. الماس یوه شېبه هک پک هغه ته کتل بیا ور وړاندې شو. آس یې تر جلب ونیو او چیغې یې کړې آغا زما آغا. سپور له آس څخه راکوز شو او ده ته یې غېږ ورکړه. الماس ورته ویل آغا ته راغلې زما خوبونه رښتیا شول راځه دننه. الماس دا وویل او د ماشومانو په څیر یې سلګۍ وهلې. خدمتګاره دروازې ته نږدې ورغله. ویې ویل الماسه څوک دی؟ الماس په لوړ غږ ځواب ورکړ آغا راغی. عبدالمنعم د ننه ننوت. سکینه په برنډه کې ولاړه وه. د هغې ټول حواس په سترګو کې راټول شوي وو او وضع یې د کښتۍ هغه ماڼو ته ورته وه چې په بېپایه سمندر کې د تپو تیارو په منځ کې ناڅاپه د رڼا څلی وویني. د یوه ستړي ستومانه مسافر په څیر چې د خپل وروستي منزل په لیدو خپل توان له لاسه ورکړي. عبدالمنعم هم ورو ورو ګامونه اخیستل. د سکینې په سترګو د اوښکو پردې راغلې. دغه پردې درنې شوې تر دې چې عبدالمنعم له انګړ څخه تیر شو او د برنډې زینو ته ورسید. دی یې یوازې تت تصویر لیده. هغه په ډوبېدونکي غږ وویل سکینې زه راغلم. د سکینې شونډې رپېدې سترګې یې ښکته اچولې وې او له سترګو څخه یې اوښکې بهېدلې. په دې ډول د ژوند له څېرې څخه د تیرو وختونو ګردونه ومینځل شول. عبدالمنعم د برنډې په زینو د ورختلو په حال کې وویل سکینې. هغې سلګۍ وهلې او د ده سره غاړه غړۍ شوه. په ډیر زحمت یې څو جملې له خولې ووتې. ما دغه خوب څو ځله لیدلی دی اوس مې پر خپلو سترګو باور نه راځي. د خدای لپاره راته ووایه چې خوب خو به نه وینم. عبدالمنعم دا پر یوه کرسۍ کښېنوله او ورته ویې ویل دا خوب نه دی سکینې ته د خپلو خوبونو تعبیر وینې. دی هم هغې ته مخامخ پر بله کرسۍ کښېناست. دواړو له اوښکو څخه پر ډکو سترګو او مسکیو خولو یو بل ته کتل. ناڅاپه سکینې چیغې کړې میمونې میمونې. میمونې د څنګ د خونې له دروازې څخه ور وکتل او ویې ویل څه خبره ده مورې؟ میمونې دلته راشه دا د سعد پلار جان دی راته ووایه چې زه خو به خوب نه وینم. میمونه شرمیدونکې وړاندې ورغله. عبدالمنعم ته یې سلام وکړ. سکینې وویل ته پوهیږې دا څوک ده؟
زه پوهیږم ما ته احمد د دې په باب خبرې کړې وې. احمد؟ هغه دې چیرته ولید؟ ولې دې در سره رانوست؟ ما ته ټوله کیسه وکړه. هغه خو تلي تلي ته تللی و، ته چیرته وې؟ عبدالمنعم ورته وویل لومړی ته د دې خبرې سپیناوی وکړه چې خوب خو به نه وینې. سکینې وویل ته زما په لیونتوب مه خفه کیږه. میمونې وویل تاسو اجازه راکړئ چې ترور مې خبره کړم او راشم. سکینې وویل ورشه. او بیا میمونه او خدمتګاره بهر ته ووتې. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.